په لغمان ولایت کې د سولې د ټینګښت او د غاصبینو د زورواکو پر وړاندې د نظام د دریځ په ملاتړ پراخه ولسي غونډه جوړه شوه. جوړه شوې غونډه کې لغمان والي محمد آصف ننګ په جده او مکه مکرمه کې د افغانستان د سولې او په تړاو د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو په اهمیت او ارزښت د خبرو ترڅنګ ویل چې سوله زموږ هیله ده او غوښتونکي یو. لغمان والي په خپلو خبرو کې د سولې په تړاو د روانو هلو ځلو او د غراض د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې د هیواد د ولسمشر د قاطع دریځ ستاینه او ملاتړ وکړ. ولایت مرستیال حلاج ساداده مظلومیار بیا د خپلو خبرو پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ولس پر همکارۍ د ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات لپاره د هیواد د ولسمشر سیاسي اقتصادي او ټولنیزي ملي برنامې د سیمې او نړۍ په کچه مهمې او اغیزمنې په ګوته کړې او په ولسونو یې غږ وکړ چې د خپل نظام او ولسمشر ملا ور وتړي. ورپسې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو هم د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې د هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني د قاطع دریځ د سولې لپاره په کور دننه او بیرون د روانو هلو ځلو او د غراض د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږ پورته کړ او د هیواد د ولسمشر وغوښتل څو په ټول افغانستان کې د غاصبینو، زورواکو او هغو ظالمانو پر وړاندې همداسې قاطع دریځ خپل کړي لکه څنګه چې تر دې دمه د یو شمېر کسانو پر وړاندې خپل کړی دی.